پرېښودل چې په غټو غټو بمونو یې والوځوئ د باندې سترګې پټوو ولې پټې کړو همدا صحیح نه و چې عربانو نه به د افغانستان د جهاد په نوم باندې پیسې راټولې کړلې همدا حکمتیار نه و چې ویل چې یو امریکایي په کابل کې زه نه راځم او که راغلم زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي نه یم دا راغله که رانغله ګوره افغانستان زما چې ویل چې دا له تاسو خراب ده منظور مې دا شی نه و چې خدای مکه تاسې دا دغه ټول مشران که د جمهوریت مشران راټول کې همدغه پاکستان حمایت کړي دي له پیله د نیولې تر اخره پورې تباه او برباد زه ومه دغه خلک دی له پیله تر اوسه پورې مشران ټول پاکستان سپورټ کوي تباه او برباد زه ومه په ده باندې بحث وکوي خو دا بیا ظلم دی ظلم هغه انجینر صاحب دا نه دی چې زه د سیاف باندې سیاف پرده رې پورته کړم ظلم دا دی چې یو اتانور دې راونیسه ووښئ اتانور درې شل کلن نه ته مخکې وګوره د نه بل شین ځناور وه انجینر صاحب په دې خبرو خو تاسې پوهېږئ دا خلک که راخلی بحث کوئ که په یو باندې پرده اچوئ او بل بربنډوئ دا بیا ظلم ده که پردې لرې کوئ له دواړو یې لرې کړئ چې دواړه خلک وګوري چې دا سیاف څه کاره و اتانور دې څه کاره بیا دغه نور دغه تیر کارونو کې چې کول پاکستان نه مصر نه عربستان نه امریکایانو نه هر چا نه چې حمایت کول هغه د خپل کار وکړي هغه باندې دغه په تیر شل کلن جمهوریت کې چې دا زه ورته یې غوښتونکي یو د اتانور بېله جزیره نه وه د ظاهر قدیر بېله جزیره نه وه د رشید دوستم بېله جزیره نه وه دا وبخښئ جزیره بېله حکومتداري نه وه بېله امپراتوریانې نه وې دا باندې خو بیا غږېږي که نه که غږېږي خو په ده باندې ولې سترګې پټوي ګوره ظلم دی زما د خبرې منظور دا شی ده چې وروره قرباني زه یم قرباني ته یې قرباني ولس ده مشرانو د پخوا هم مزې کولې له همدغه سړي حمایه کېدل اوس هم مزې کوي له همدې سړي حمایه کېدل پخوا د جمهوریت وبخئ دا یو خبره یو دقیقه ډېر ثانیو کې خلاصوم صحیح ده مشکل دا ده چې پخوا د جمهوریت خپل اولادونه خپل مزو کې و اوس د امارت خپل اولادونه مزو کې دي پخوا زه بربادوم ولس بربادو اوس هم زه بربادم ولس بربادم اصلا فرق نه راغلی نو دا به ظلم وي چې په یو نه پرده پورته کړو بل باندې اچو خوشحال صاحب محترم مننه دلته یو زیاته خو زه پوهېږم ماشاءالله شعله بیاني دي په خپل ځای هغه ژورنالیستیک دغه دي په خپل ځای خو مکس کوو بینه زه ورته جمهوریت باندې خبرې کوو په اشخاصو باندې نه کوو طالب او جمهوریت دا ته دواړه نشه مقایسه کولی تا که وویلې چې سیاف نه سیاف جمهوریتیان نه اول و نه آخر و هغه د اول نه طالب و طالب مجاهد د هماغه پروژه ده چې 50 کالونه په دغه منطقه کې شروع ده د هغې ډونر معلوم دی د هغې روزونکی معلوم دی د هغې پروژه اغوستونکی معلوم دی مونږ چې وایو 50 کالونه مونږ پاکستان تباه کړي یو برباد کړي یو زما مشران یې وژلي زما سړکونه یې وران کړي زما لوستې یې وژلي دي زه یې بې کوره کړی یم هغه په همدغه اساس باندې درته کوم چې په هغه وخت کې حکمتیار و سیاف و رباني و محقق و دغه خلک و او بیا د هغې نه وروسته ملا عمر او دا خلک هم د هماغې ګروپ خلک و هماغه یو ګروپ خلک و ملا عمر څوک و خو د دوی یو قماندان و د هغې نه وروسته هغه پوه شو چې دا لږ ښه جاهله دی دې نه ښه استفاده په آخره کې کېږي هغې نه وروسته استفاده وکړو دا اوس چې لګیا دي دوی نه دغه اوس درته استفاده کوي زما ستا د جمهوریت خبره که ته کوې جمهوریت یو نظام دی یو سیستم دی د خلکو د حکومتدارۍ د خلکو دپاره د خدماتو د وړاندې کولو او په هغې کې یعنې ته په فرانسه کې اوسېږي په فرانسه کې 14 کاله مخکې نن نه 14 کاله مخکې په 2008 کال کې د معاون رئیس جمهور 2 میلیارد ډالر په همدغه جمهوریت کې غلا کړه بیا وروسته ونیول شو اوس په زندان کې پروت دی یعنې دا د انسان فطرت دی چې په کوم ځای کې هم تا ته امکانات په لاس کې درشي ته د هغې نه استفاده کوې دا د انسان د طبیعتا الله پاک د انسان پیدا کړی هم دغسې دی چې دا مسایل په انسان کې شته دی چې موخیب ورته مسایل شي کوي زما ستا په وطن کې هم دا خلک وو او دا قصدي وو دا داسې نه و چې دا د فطري وو نه دا قصدي وو په جمهوریت کې د سیاف نه ایستل د محقق نه ایستل د شمالي ټلوالې نه ایستل دا ټول هغه قصدي مسایلو چې لوی قدرتونو د خپلو مفاداتو دپاره پکې نه ایستي او هغې نه استفادې کولې ځکه هم بې شخصیته وو هم ډېر په اسانه او په ارزانه باندې خرڅېدلی شول او اخیستل کېدلی شول نو دا سلسله چې اوس هم کومه روانه ده موږ چې تا ته وایو چې وروره بلکل ته طالب ته افغان ووایه خو هغه دې هم تا ته افغان ووایي که نه خوشحال صاحب دا ستا د ټولو خدماتو نه باوجود ته اوس هم یعنې زه درته په یقین سره وایم چې هغه تا ته افغان نه وایي
حتی مسلمان درته نه وي والله چې دا زه ورسره ناست یم که نه زه یې کټګرایز کړم ما ته ویل نه ته ستا یعنې ته دغه کټګرۍ مسلمان نه یې والله که بیا راته بل رقم ویلي وایي ما جهاد کړی تا نه دی کړی ته څنګه مسلمان یې یعنې زما په اسلام کې خو دا کټګري نشته دا کټګري زما د رب سره د هغې ته معلومه ده زما پیغمبر خلک نه دي کټګرایز کړي لیکن طالب تا کټګرایز کوي تا ته وایي چې تا هغسې مسلمان نه یې چې ته کوم په کار یې تا جهاد نه دی کړی تا قرباني نه ده ورکړي حالان کې ستا قرباني نه هغه نه دی خبر چې تا د ملت د ویښتیا دپاره څومره قرباني انجینر صاحب اسلام به کټګرایز کړي دا باس چې دی باس داخلي خواته لاړو زموږ اساسي باس د پاکستان سره د دې جنجال په اړه باندې دی دا چې سیاف څوک او رباني څوک هغه مسایل به بیخي پرېږدو دلته مهمه موضوع دا ده چې اوس د پاکستان په وړاندې باندې بالاخره باید څه وشي لږ تر لږه زموږ اساسي مسؤلیت څه دی هغه چې یا په بهر کې ناست یو یا په داخل کې یو لږ تر لږه سوشل میډیا ته لاسرسی لرو او لږ تر لږه 2-3 کسان مو خبره اوري صحیح ده د هغوی ته موږ بالاخره باید کوم ذهنیت ورکو اصلي باس دا دی وصال صاحب تاسې څه نظر لرئ راځئ مهرباني وکړئ سلامونه په ادب درناوی او مینه ټولو ملګرو ته په براډ کې راغلو ول خو ډېره مننه اکرام صاحب ډېر ښه بحث هم جوړ کړی زما غوښتنه هم همدا ده چې زموږ ټول ملګري باید فعاله شي په سوشل میډیا کې او د خپل وطن او ولس خبره باید موږ تاسې ټول وکړو ډېره مننه زه یو مهمه خبره کوم ګورئ موږ یو واحد دښمن لرو او د یو واحد دښمن په وړاندې موږ 15 ځایه تقسیم شوي یو 15 ځایه هغه څه چې ماته معلوم دي کیدای شي تر دې هم لا ډېر اوسي مقاومتیان وروره بېله ډنګئ عقدایان خپله ډنګئ طالبان خپله خبره کوي ګلخانان خپله خبره کوي او زما په شان هغه ولسپاله او وطنپاله ځوانان بیا بله خبره کوي یعنې تاسو فکر وکړئ ځان سره موږ همدا اوس په دغه 15 ډلو باندې ویشل شوي او دغه 15 روایته موږ په مخ اچولي او تر هغې چې دغه ټول په یو واحد صف باندې سره راټول نشي او ټول سره دغه یو فکر د وطن نه او د ولس نه د ولس درد او غم ورسره نه زه فکر کوم موږ او تاسې نتیجې ته نه رارسېږو حمزه بابا ویل وایي چې سوی راټول په یو ټغر نه کړه ما هرې تپې ته له جرګو سره ځم حکومت موږ په دې باندې عمل کړی خو موږ ته یوازې خبرې پاتې دي وروره عقدایان چې دي هغوی طالب سره عقده لري او طالب سره د عقدې له مخې خپل وطن او ولس هم هېر کړی په هغه باندې هم چلیپا کش کړی بس وایي دا ټول طالبان دي که هر خوا نه بم راځي که اټیک کېږي که حمله کېږي دا ټول د طالب له وجې دی که ولس مري که هر څه کېږي وروره زه طالب سره ډنګوم ما ته پاکستانی زما دښمن نه دی بیخي وحي دی که نه بل خو وروره هغه مقاومتیان دي چې وروره مقاومتیان خو دومره تر دې حده پورې وطن او ولس او دا شیان یې هېر کړي دي چې وروره زی پاکستان ته کینی او پاکستان خپل دوست ګڼي تا پاکستان د هغوی دښمن نه دی هغه د ډیورن فرضي کرښه حتی هغوی ته رسمي کرښه ښکاري هغوی همدا اوس پاکستان سره په مذاکراتو کې همدا اوس د پاکستان سره ناست دي د پاکستان د استخباراتو سره مشرانو سره کینی چې څنګه دغه طالب له منځه یوسي او دوی راشي د اقتدار او د نظام ګوګي دي هغوی دا هدف لري ګلخانان دی وروره په پښتونخوا کې ویني چې وروره ګلخان د پنجابي سره ولاړ دی او د فوج زنده‌باد او د چاچا آصف او کاکا آصف کیسې روانې کړي دي که نه پاتې شو په منځ کې موږ او تاسې غوندې خلک چې هغه په وطن کې رالوی شوي دي د وطن د خړو خاورو نه راپورته شوي دي او د خپل وطن او د ولس او د خلکو سره مینه لري نو هغه دغه ولس او د خلکو لپاره خفه دی او دی په دې ټولو باندې غږ کوي چې یاره دا وخت اوس د دې نه دی چې موږ خپلو هغه داخلي اختلافاتو مسایلو کې سره اخته شو زه ستا ګریوان ونیسم ته ما سره عقده وکړې ته جمهوریت وایې شې ته طالب شوې ته وروره عقده یې شې ته دا شې ته هغه شوې موږ وایي نه راځئ دا زموږ مسله چې دا د بهرنۍ دا تر دې ټولو داخلي مسایلو ستره او لویه مسله ده لویه ځکه ده چې یو بهرنی یرغل ستا په خاورې باندې ستا په وطن باندې را روان ده ستا بېګناه هېوادوال وژني ستا خاوره ټارګېټوي او تا باندې بمبارد کوي ته څنګه ورځې وروره په دې وخت کې
د طالب سره خپل وغده پالې یا مثلا ته زه د پاکستان سره کینې وروره ته دا کوشش کوي چې طالب له منځه یوسې زویم راځي چې اول د دغه بهرني یرغل په وړاندې یو واحد دریځ خپل کو دغه بهرني یرغل په شا وتمبو او دغه دښمن چې هغه هیڅ کله د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې او په کابل کې یو قوي نظام او هغه واک نه غواړي دغه سره باید اول مبارزه وکړو دغه بهرني دښمن په شا وتمبو لږ تر لږه مات کو هغه نه وروسته بیا به موږ تاسو خپل منځو کې هر اختلاف او هر مسله چې لرو که څوک جهادي دی که څوک طالب دی که هر څه دی هغه سره بیا خپل حساب کوو کنه دا خو د تاریخ په اوږدو کې دا کیسې زموږ روانې دي خو د ټولو مسایلو تر شا که تاسو وګورئ په دې ټولو مسایلو کې پاکستان ښکیل دی دا د مجاهدینو حکومت په کوم ځای کې جوړ شو دغه پاکستان کې جوړ شو دا لومړي ځل لپاره احمد شاه مسعود پاکستان نو کومک نه غوښته 1915 کې دغه د مزاري ډله په ایران کې جوړه نه شوه یعنی دا خو ګوري دا خو زموږ د همسایګانو ګاونډیانو دا همیشه په افغانستان کې دغه مسایل دوی رامنځته کړي دي او کوشش یې کړی دی چې افغانستان کې همیشه یو ضعیف حکومت اوسي او کله چې تاسو په یاد لرئ صحیح ده دا 20 کاله پاکستان د طالب سپورټ کا او طالب په دې خوشفهمي یا خوشباوري کې وو چې یاره کچرته طالب د جمهوریت ځایناسته شي نو زه چې طالب ته سوای مغه بکې طالب راته خو نن داسې ښکاري چې طالب ورته وایي چې نه صحیح ده تا 20 کاله زه وپاللم او 20 کاله د وروره ماته اسلحه هم راکړه زه دې وم جنګولم په جمهوریت کې دا هر څه دې وکړه راسره خو دا خو اوس د دې خاورې واکدار ده دا خاوره د ده تر کنټرول لاندې ده دا خو د خپل ولس او د خلکو په منځ کې ده صحیح ده ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې لري ښوونځي بند کړي دي بیرغ ته اجازه نه ورکوي د بیان ازادي پکې نشته دا ټول شی نه منو موږ یعنې موږ هم د طالب د دغه ایډیالوژي او د فکر خلاف یو خو چېرته چې د پاکستاني سره د جګړې خبره راځي او طالب ورسره ځي په مورچه کې جنګېږي نو دلته خو بیا زه هم طالب سره ولاړ یم ځکه هغه زما د خاورې زما د وطن او د ولس دفاع کوي نو په دغه ځای کې بیا زموږ خبره دا په دې ډول باندې کېږي چې یاره موږ دغلته ولاړ یو چې ته د بهرني یرغل او پاکستاني په وړاندې جنګېږي دغه یو باریکه نقطه زموږ اکثره خلک په دې باندې رانیسي موږ چې یاره تاسو د طالبانو سپورټ کوئ وسړی زه د طالب سپورټ نه کوم زه د خپلې خاورې د ولس سپورټ کوم او یو سړی چې هر څوک چې راځي وروره د پاکستاني په وړاندې جنګېږي زه د هغه سره ولاړ یم ولو که هغه طالب وي هغه که هر څوک وي ځکه پاکستاني زه دغه 50 کاله وژلی یم زما ولس یې ټارګټ کړی دا اوس هم همغه کار کوي نو زه څه وکړم دغه د پاکستاني نه ځان څنګه خلاص کړم تاسو راته ووایئ چکچک یې ورته ووهو څه وکړو ورسره خو د حل لاره خو بله نشته خو واحد کېږو به سره متحد کېږو به سره وروره پاکستاني سره به جنګېږي او که ونه جنګېږي او پاکستاني نن له منځه یونسي پاکستاني راځي ښځه د پاکستاني په کابل باندې بمبارد وکړه او زه تم قرار کینو طالب او پاکستاني ټول موږ قرار کینو دغه د تاریخ دغه شرم به بیا موږ تاسو چېرته وړو اوس خو لږ تر لږه یو ډرون یو حمله یو شی خو ورباندې کېږي که نه یو جواب خو ورکول کېږي نو دغه جواب چې ورکول کېږي دا خو د تاریخ په اوږدو کې دا خو لیکل کېږي چې وروره که ما سره څه وکړه نه و خو ما خو د هغه بهرني یرغل یو جواب خو م ورکړی دی نو خبره دا ده چې زموږ ولس زموږ خلک باید په دغسې اساسو مسلو مهمو هغه باندې خپل هغه لومړیتوبونه باید سره درک کړو لومړیتوب اوس دا دی چې سره واحد شو د پاکستان په وړاندې ودرېږو او مقابله او مبارزه وکړو ولو که دغه سوشل میډیا له لارې که یو چا سره ټوپک وي که څوک په وطن کې دا اوس لومړیتوب دی وروستۍ خبرې چې دي هغه داخلي هغه به بیا سره کوو ډېره مننه ډېره زیاته مننه وصال صاحب زه یو نیوکه لرم هیله کوم بیا دا خبر داسې پاتې نشي مهرباني زه اول دا وایم چې وصال صاحب چې دا اول خو افغانان په 15 ډالو ویشل اول دا خپل اشتباه ده دلته موږ دوه ډول لرو یو جمهوریت پاله او یو هم هغه دي چې طالب پلوي دي او یا هم د طلب پلوي کوي دویمه خبر دا ده مونږ هیڅ کله هیڅ افغان پیدا شوی نه ده چې ووایي چې مونږ د پاکستان سره وړال یو پاکستان ښه کار کوي طالب زموږ دښمن ده نه مونږ چې چغې وایو مونږ وایو چې دغه لوبه پاکستان او طالب په دواړه په شریکه جوړه کړې ده او دغه افغان ملت ته دا لوبه جوړه ده افغان ملت پکې وژل کېږي افغان خلک پکې وژل کېږي مثال چې دلته څوک نه دي راغلي نه دي ویلي چې دلته موږ د طالب پاکستان سره کینو چې طالب به ټکوي نه وروره دا دواړه سره یو ځای دي دا دواړه دا لوبه ما او تا ته جوړه ده وژل کېږو ما او تا پکې امیر ورور وکړو څه هغه ووایه وکړو څه دا دواړه ډرامه ده بالکل ډرامه ده طالب له ستونې ته چې تاسې طالب له ګریوان راونیو ټوله موضوع حل کېږي ته باید اول طالب راونیسې ولې وروره راز ته حاکم یې ولې په ما باندې بمبارد کېږي څه لپاره وسي خبر چیرته ده خبر د موضوع همدغه دی جوړه کړې وروره موږ چې چغې وایو درته چې دا نمایشي ده د همدغه لپاره درته چغې وایو
چې دغه جګړه نمایشي جګړه ده، حقیقي جګړه نه ده. ملا سپی بتلا تر نن پورې اعلان نه ده کړی، کوټو یې ولې وایي هغه د جګړه خو داسې نه ده چې هغه باید اعلان وکړي. وروره په هر مکتوب کې په هر خبر باندې یو کس 4 موټر یې دوخواته بوتل او وایس لیږي که تاسو یې نسئ نیوئ زه یې پخپله نیسم. خو بیا د پاکستان په جګړه کې ته خاموش یې او تاسو هم چې دا وایئ چې ولا موږ طالبان ته چې دا که طالب موضوع څوک راشي خوشحال صاحب تاسو وایئ چې عطا محمد نور داسې و هغسې و هغسې و. ستاسو منظور دا ده که عطا محمد نور او د نور ظلمونه کړي دي طالب دې هم وکړي؟ نه وروره، بیا خو هغه حد اقل موږ اهلي کړي ول. وروره موږ جمهوریت کې واک وکړو څومره ما هیله همدا ده چې خبره کوي باید د خبرې هم پلاړ شي سرسري ما اخلئ. زه خبر ته راځم درته. دا کسان د 100 کال نور په جمهوریت کې 10 کاله 15 کاله ختمېدل، دا خلک تلل صحنې نه وتل، نور نوي ځوانان راتلل، څومره تغیرات راغلل. تاسو ورسئ د جمهوریت اول کال نه وګورئ، ټول پکې اشرار او ټول پکې مجاهدین وو. خو وروسته کال نه وګورئ، هغه نوي ځوانان پکې راغلل چې نه پلار مجاهد وو نه نیکه مجاهد وو نه نیکه اشرار وو نه پلار اشرار وو. دغه تاسو خو دا نه نظامي وایي نه مو نظامي وظیفه کړې. خوشحال صاحب ولې ترې راغلي ولې ناست یې په اروپا کې وسپئ؟ او بل تاسو ته زه وایم د طالب پلویانو ته چې وایي چې دا جګړه نمایشي نه ده او باید موږ اتفاق وکړو د پاکستان پر وړاندې ودرېږو. ویزې خو باندې نه دي، ټکټونه هم خلاص دي، ولې کابل ته نه ځئ؟ ولې جګړې ته نه ځئ؟ تاسو جګړې ته راشئ، تاسو بسم الله کوئ. هغه زه تاسو یو خبره وکم مخکې تا وویل چې دا خلک دې په 5 ډلو وویشل. خیر ته د احمد مسعود سره ولاړې په یو صف کې که ته بیل نه لغنه که ته طالب ته افغان وایي زه احمد مسعود افغان وایم. ما ته خپله خبره وکړه ته طالب ته احمد مسعود سره او د دې جهادیانو سره په یو ډله کې ولاړې. مثال سے په ټولو ته افغان ویلې ته طالب سره درېږې او زه د احمد مسعود سره ولاړ یم. ګوره اوس ته بیانو کې راځې ته وخدای برخوښ کنه زه طالب سره ولاړ نه یم. مثال سے کدا د احمد مسعود سره ولاړ بیا باس ته ضرورت نشته چې د پاکستان دغه جنگ چې دی ته ناسم وګڼي. خو صحیح ده خو ته د احمد مسعود د ډلې سره ولاړې نو احمد مسعود خو د پاکستان جوړې ته وروره ته چې له طالب سره ولې داسې وشي چې خامخا یو چا باندې ټاپه ولګي؟ زه ګوره یوه خبره تاسو ته وکړم که ته چېرته ګل خان سره ولاړې نو بیا خو د نه ګل خان موضوع بېله ده. ګل خان هغه ته زه افغان نه وایم، خو زه د احمد مسعود زه هم دا وایم ګوره پښتونخوا کې د پښتانه چې دي دا په 2 ډلې نه دي ویشل شوي. یو هغه دي چې وروره خپله ازادي غواړي د پنجاب د ظلمونو نه په تنګو هغه راغلي دا پی ټي ایم ډله درته یادوم او بله ډله د ګل خان ده. ته بیا راته وایي چې نه تا ولې 15 ډلې جوړې کړې؟ زه خو مجبور یم چې جوړې کړم. زه د احمد مسعود ډله چې همدا اوس وروره د ډیورن فرضي کرښه رسمي کرښه مني او د پاکستان سره لګیا ده وروره په دې باندې جوړجاړي ته لګیا ده لګېږي چې وروره د طالب څنګه له منځه یوسي په وخت ورسېږي. راوړئ ما ته اسناد چې احمد مسعود دغه منلي اوسېږي. څنګه که چېرته ما ته یو اسناد راوړئ چې ته احمد مسعود د ډیورن د دوی لاشه مرکې وګوره د بله ورځ یې مرکه کړې ده. یو دقیقه وصال صاحب که تاسو وایئ عقده‌ای تاسو ځئ ځکه هغه تاجک د تاسو دومره عقده لرئ چې بس بیا طالب ته ښه ګڼئ. عقده زه نه لرم، زه د خپل وطن خبره کوم، زه د خپل ولس خبره کوم. تا سره دا وطن تناستانه ده، دا د تاجک ده، د هزاره ده، د ازبک ده، د ترکمن ده. چې هغه وایي زه افغان نه یم. احمد مسعود یو خبره بل ته باید امیر صاحب پوښ خیر دې تم خبره وکړه مونږ یې کوو. تا دلته د تاجک د ازبک دغه خبره وکړه دغه جګړه چې څوک ده. فقط یوه خبره درته کومه چې دغه جګړه چې اوس روانه ده یو تاجک رهبري کوي، نور ته خپلې خبرې وکړه. مننه. خبر دلته د احمد مسعود په شمول د ټولو اشرارو سره یو ځای کې بیا هم د طالب په اندازه باندې وژل نه دي کړي. طالب زما او ستا ډېر انسانان وژلي، زما او ستا ډېر افغانان یې وژلي که احمد مسعود وژلي. احمد مسعود یو زه ګوره زه د طالب مدافع نه یم، بیا هم د طالب په شان باندې ډېر نه دي وژلي. خبر دلته راځم دا چې طالب وژلي که هغه وژلي په تاریخ کې طالب غوندې وژنه په تاریخ کې د افغانستان چا نه ده کړې. زه درته ګوره څه وایم لاس ثانیې ګورئ که چېرته تاسو د طالب سره درېږئ زه په ویاړ بیا احمد مسعود سره درېږم. فقط یو دقیقه وخت راکړه وروره. موږ فرق هم دا ده چې موږ دا اجازه تاته درکوو چې ته محمد مسعود سره درېږې، کریم خلیلي سره درېږې، محقق سره درېږې، چا سره چې غواړې نور غوندې ورته ودرېږه، نور غوندې دلایل ووایه، راسته وغږېږه، بالکل وغږېږه. زه تا نه فقط یوه پوښتنه کوم، د احمد مسعود پلار احمد شاه مسعود په کوم کال کې وزیر د دفاع و؟
هغه د صبغت الله مجددي په وخت کې کوم کال واړم اوس حال زما په یاد نه ده رئیس وګوره تر اوسه پورې ته د افغانستان کورنۍ جګړې ولوله بیا په دې پوهېږې چې چا ډېر وژل کړي نه دي لوستي که نه ورور مې نه ما لوستي دي خوشحال صاحب امیر جان غوږ ونیسه خیر تاسو ګورئ تاسو کېدای شي ګورئ خوشحال صاحب امیر جان. تاسو به په تلویزیون په رادیو کې ناست وئ ګوره تاسو به شعرونه ویلې انجونو ته هغه وخت کې زموږ وطن ته کار کوو صحیح ده زموږ ستاسو ترمنځ دا فرق ده ګورئ تاسو لایک فالو ته کار کوئ موږ حقایق وایو تاسو له دې ډارېږئ چې تاسو باندې څوک ټاپه ونه لګوي او موږ یې حقایق وایو وګوره امیر جانه مهرباني بس تاسو سره په دغسې کلیشهي خبرو باندې او په دغسې پستو خبرو باندې نه غواړم څه وکړم راته چې وایې زما هیله همدا ده چې خیر د لږ مطالعه وکړه لږ راسه موږ دا نه دي ویلي چې یو دقیقه موږ دا نه دي جنجال ته نه وړو چې طالب چې دا وژنې نه دي کړي جنایت یې نه دی کړی تا غوندې دا خبره موږ نه کوو موږ دا وایو چې ده کړی احمد شاه مسعود کړی ده خو فرق همدا ده موتا کې چې ته وایسې نه وروره احمد شاه مسعود نه ده کړی خبره همدا ده که نه ورور مې چا ویل چې نه دي کړی خوشحال صاحب ولې زما خبرې غلط تعبیر کوئ ما لږ مخکې چې ویلې ما ویلې د طالب په شان که چېرته احمد شاه مسعود وژنې کړي د طالب په پرتله یې کمې کړي امیر صاحب طالب تو بد سره فرق نه لري کنه بد او بد سره فرق نه لري بد دي هغه که هر څوک په دا پاک اوبو کې دغه نه مرداري واچو ټولې اوبه مردارې دا تفکیک تاسې مه کوئ او دا سرچ تاسې نه دی کړی چې طالب ډېر وزلی که مسعود ډېر وزلی په کوره داخلي جګړو کې څومره بلکې خلک ووژل شول د کابل په جګړه کې همدا خبره زه درته وایم همدا خبره ما خبر تاسو اوس کوئ بیرته ماته زه درته وایم چې بد دي که چېرته احمد شاه مسعود باندې خو طالب هم بد بیا تاسو طالب ته براعت ورکوئ په احمد شاه مسعود چا ورکړی د وسړی دا ته چی وایي تاسو ویلې وروره چې دلته اوس احمد مسعود امیر ګوره تا خبره درسته ونه خیسته امیر خان ما درته نه دی ویلي چې زه د طالب سپورټر یم زه د طالب هغه وژنې او دا تطبیق کوم دا صحیح چې کړي دی غلط کړي بې ګناه انسانان یې وژلي زما همکاران یې په شهادت رسولي وروره زه دې نه سترګې نه پټوم خو زه وایم چې د پاکستان په وړاندې جګړه کې زه ورسره ولاړ یم ځکه بهرنی یرغل د زما په خاورې باندې حمله کړې ده زما بې ګناه انسانان او خلک وژني دا حالت دغسې رامنځته شوی دی چې زه او طالب او جمع ته او دا نور موږ وایو چې دا ټول حتی دغه احمد مسعود دا ټول باید سره ودرېږو د پاکستان په وړاندې جنګ وکړو زما خبره دغه ده زه د طالب د ایډیولوژي سره جوړ نه یم طالب چې څه کړي د دې سره زه جوړ نه یم طالب شل کاله چېرته یاره امیر وروره دومره تکراري خبرې کوي طالب شل کاله چېرته خو اوس د پاکستان په وړاندې عملاً جنګېږي که نه دا وخت کم دی لایف بندو څومره تکراري خبرې کوي یو خبره 15 دفعې کوي یو دفعه اوس ولا امیر جانه ځکه جواب هم نه کو څه شی مو درنه که جواب هم نه کو طالب شل کاله کوم جنه سپورټ کېدو کوم جنه حمایت کېدو دا ما ته دا چې ډاکټر صاحب سره بحث وکړ دا مې درته ونه ویلې چې طالب شل کاله چېرته و دغه شل کاله جمهوریت کې څوک واکې و دا چېرته و دا مې درته ونه ویلې دا مې ونه ویلې په طالب باسو کولو جمهوریت ته جمهوریت هم وایي خوشحال سے زه خو دې نه یم منکر چې طالب پاکستان نه دی سپورټ کړی څوک منکر دی وسړی دا ته څه شی وایي زما هیله همداره چې خپلې خبرې وارځئ بیا ویې کوې ته سترګې دې پټې کړي دي غوږ دې نه دی نیولی بل چا خبرو ته ما خپلې خبرې دي ښایې که نه زه درته همدا زه وایم خوشحال صاحب زه یوه خبره کوم اکرام لالا دا امیر خبره کوي طالب دا شل کا وروره خبره واوره امیر وایي یو بل ته غوږ کېنو نه کېږي زه فکر کوم چې وخت هم کم دی مګر کم وخت نور زه بخې زه خپل کور ته ځم زه پردي ځای کې مې اکرام صاحب زه پردي ځای کې ما ته ته پای کې وایي وخت ډېر اوسه امیر صاحب انجینر صاحب شفیق لاندې څونه ملګري دي وصال صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ انشاءالله دا بحثونه به کوو تاسې به خپل دلایل وایي موږ به خپل دلایل وایي هغه چې دا نتیجه چې ده یا نتیجه ګیري چې دا خلک یې کولی قضاوت خلک ښه کولی شي صحیح ډېره مننه ډېره مننه خوشحال جانه او هغه دغه په اړه باندې زه ډېر